الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، هیله سي روغ جوړ اوسئ. کوم افغاني فیسبوک چې د ملګري په نوم باندې جوړ شوی ده، ځینو دوستانو پوښتنه کوله چې اکاونټ پکې نه خلاصیږي. نو راځو تاسو ښیم چې څنګه وکولی شو په هغې کې اکاونټ خلاص کړو او استفاده یې کړو. لومړی به دلته په ګوګل کې ولیکئ، ځکه په لینک چې ده په فیسبوک کې اجازه نه ورکوي اوس لپاره. نو دلته به ولیکئ چې www.mal.af. نو دا به په همدې شکل باندې په ګوګل کې یا کوم انټرنیټ چې تاسو سرچ کوئ په هغې کې به ولیکئ www.mal.af. دا به سرچ کئ او دلته به دا د ملګري ویب سایټ درته خلاص شي. تر اوسه پورې اپلیکیشن نه ده جوړ شوی، یوازې ویب سایټ ده. نو دلته که مخکې ما اکاونټ خلاص کړی خو خپل یوزر نیم به ورکوي، پاسورډ که نه یم خلاص کړی نو دلته به رجسټر دا لاندې لیکل شوي رجسټر، یعنی پکې اکاونټ یا آی ډي خلاصه کوي. نو رجسټر باندې به کلیک کوئ. دلته به ولیکئ تاسو نوم به ورته ورکئ. د مثال په ډول باندې زه وایم یو نوم د خپلواک. صحیح ده، خپلواک. نو خپلواک ده او تخلص افغان ده. دلته که تاسو داسې لیکئ نو دلته به د منځ کې فاصله نه ورکوي، لکه د ټویټر په شکل باندې، د فیسبوک په شکل باندې نه ده، دا ټویټر په شکل. نوم به په پښتو نه ورکوئ، نوم به په انګلیسي ورکوئ او دلته په منځ کې به فاصله نه ورکوئ. صحیح ده. نو فاصله م چې ور نه کړله نو دلته به لاندې خپل ایمیل ورکوئ. خپل ایمیل زه وایم چې خپلواک ډاټ افغان او @gmail.com. نو په دې شکل باندې نو ډیر خیال وي دلته نوم به په انګلیسي ولیکئ، پښتو نه، او منځ کې به دلته فاصله نه ورکوئ. صحیح ده. متصل به یې لیکئ او ایمیل به ورکئ. پاسورډ چې ده، پاسورډ کې به مثال په ډول باندې هغه هم پښتو نه لیکئ، انګلیسي به ولیکئ. لکه خپلواک اول حرف به یې غټ کئ، خپلواک یو دوه درې د مثال په شکل. بیا به ولیکو چې دلته هماغه پاسورډ به چې خپلواک یو دوه درې، اول حرف غټ، نور به وړکي کوي، او دلته به جنډر چې ښځه ده که نر دا به انتخاب کوي، او دلته به له ټرمز آف کنډیشن سره به ورته وایي زه موافق یم، کلیک به کوئ او لیټس گو به ورته وایي. نو تاسو چې ده اکاونټ به جوړ شي. دلته وایي یوزر نیم از already exist. دا نوم چې ده تیار بل چا ورکړی ده. نو زه ورته یوازې وایم چې خپلواک، دا نه خپلواک وګورم چې دې په نامه باندې څوک شته ده که نه. خپلواک وایي خپلواک دا هم شته ده. نو زه ورته وایم چې خپلواک خان راته وګوره چې په دې نام باندې د چا نوم شته که نه. خپلواک خان دا وایي دا هم څه ده شته ده. نو خپلواک خان وګورم. نو چې سو خپلواک خان، خپلواک مې ولیکه، بیا خان چې ده خان مې د کې حرف چې ده غټ که، نو کار یې ورکه. صحیح ده. نو دلته تاسو اکاونټ جوړ شو او کولی شئ چې خپل عکس اپلوډ کړئ او نور تغییرات بیا چې ده لکه د فیسبوک په شکل باندې پکې راوړئ. نو دا تاسو اکاونټ جوړ شو او کولی شئ نور خپل ملګري پکې پیدا کړئ او دا سو اکاونټ تاسو په دې شکل باندې